السلام علیکم ګرانو لیدونکو هیله ده چې ښه وخت پوره روغتیا ولرئ په دې ویډیو کې به نن تاسو ته د چړناسي وهلي نوټ چې په پونکم ورته وایي او په انګریزي کې ورته فنګس وایي د دې نوټ د پاکولو طریقه تاسو ته وښیو دا تاسو وګورئ دا بل نوټ تور داغونه او بیخي له بینه تللی چې دا څنګه پاک کړو نو هیله ده د ویډیو تر اخره پورې موږ سره پاتې شئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ نو د دې کار لپاره موږ ته اول یو محلول ده چې د هایپوکلورسیډیم او سوډیم هایدروکساید څخه جوړ شوی دا محلول پکار ده ورسره پاکې اوبه موږ ته پکار دي د دې عملیې لپاره او یو د ښیښې لوښی چې په هر شیپ کې او ورسره یو بل د اوبو لپاره لوښی ورسره کاغذ دا څو شیان موږ ته پکار دي پنس او همدارنګه لاسنۍ یا دستکشې دا هم پکار راځي نو شروع کوو اول دغه محلول راخلو او په ښیښهیي لوښي کې اچوو دا وګورئ دې محلول سره احتیاط وکوئ هیله ده چې په لاس مو ونه لګیږي په پوټو کې د بدن په پوټو کې مو ونه لګیږي نو ځکه دا حساس محلول ده نو دا مو واچو دا تاسو وکتل اوس هغه نوټ دا وګورئ یو ځل بیا چې چړناسي وهلی پپونک وهلی یا فنګس درنه خراب شوی نو دا مستقیم او ډایرکټ په دې محلول کې اچو دا تاسو وګورئ اوس دا بیخي دا په محلول کې اچو او لوند په اصطلاح مکمل پکې لوندو دا وګورئ د محلول د تیزوالي د وجې د ډالرو څنډې را ګونجې کړې نو په پنس باندې نیسو او کوشش وکړو چې ټول پکې لوند کو او لوند او پکې ډوبې کو نو لاسنۍ اچوم تر څو محلول لاس ته ضرر ونه رسوي داسې مکمل به دا پکې لوند او ډوب کوي دا بل نوټ هم راخلو دا وګورئ فوکس یې کړو بیخي داسې تور داغونه دي له بینه تللی نو هیله ده چې تاسو که چېرته ډالر ساتئ په کور یا کوم ځای کې داسې ځای کې ونه ساتئ چې هغه هلته نم ولري نو وګورئ دا هم پکې خیشتوو او ډوبوو یې مکمل په دې شکل باندې دا د څو دقیقو دپاره یعنې تقریبا د 2 نه تر 5 دقیقو دپاره په دې کې پرېږدو او تر څو هغه کم داغونه سي دغه پاک سي نو اوس اوبه راخلو د وخت نه په استفادې سره اوبه په دې بل لوښي کې اچو تر څو وخت مو وځي او دا اوبه موږ اماده ولرو په احتیاط سره نو دا ویډیو تاسو ته د نور کمپیوټر ټیکنالوژي لخوا وړاندې کیږي هیله ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ د دې لپاره چې نږدې نه وګورو چې محلول په تورو داغونو باندې څومره تاثیر کړی نو وګورئ فقط یو څو داغه یې پاتې دي دې څنډه کې وګورئ نور تقریبا نږدې ده چې صفا سي اوس دا د 2-3 دقیقې وتې دي نو یو څه اندازه انتظار نور هم ورته کوو نو یو شتم پام وي چې دا محلول یوازې د ډالرو د نوټونو د لپاره استعمالیږي د نورو کرنسیانو سره یا د نورو نوټونو سره پام وکوئ چې هسې نه له بینه یې بوځئ نو دا وګورئ بیخي صفا سوی ده راجیږم کتې دا وګورئ بیخي چې فوکس سي دا بل اړخ هم تاسو ته ښیو ګوره بیخي هغه تور داغونه او تور خاپونه له بینه تللی دي دا پس له 5 دقیقو
دا موږ راوایسته. اوس یې په بل لوښي کې چې پاکې اوبه دي په هغې کې دا غوټه کوو او هلته یې پرېږدو. سولول او زبېښل او داسې پاکول څه به ورسره نه کوئ، فقط اوبو کې د یو څو شېبو دپاره پرېږدئ تر څو د دغه موادو تاثیر ترې لاړ شي. دا بل نوټ هم راخلو، دا وګورئ دا هم بیخي پاک سوی دی. دا هم په اوبو کې د یو څو شېبو دپاره اچوو. د دې نه وروسته چې څو شېبې تېرې سي نوټ راوباسو او نوټ به په کاغذي دستمال سره دا وچ کئ او بیا د وچېدو نه وروسته که چېرته یو کتاب منځ یا د کتابچې منځ کې کېږدئ تر څو ګونجې هغه کوم ګونجې چې د وچېدو د تاثیر له امله راځي هغه پیدا نه کړي نو ښه به وي. نور سولولو ته ضرورت نشته. وګوره بیخي صفا سوی ده او فقط د کاغذ په ذریعه به یې وچ کئ نو ستاسو نوټ بالکل تاسو ته بیرته صفا او پاک لاسته راځي. دا وګورئ. په دې شکل به په احتیاط سره وچ کئ. دا به بیا څو دقیقې پرېږدئ، هغې نه وروسته بیا کتاب کې کېږدئ. اوس تاسو ته نږدې نه ښیم چې دا څومره صفا سوی او صفا داسې نوټونه چې هغې باندې رنګ هم توی سوی ډالرو او یا هم پې خط سوي هغه هم په دې محلول کې کولی سئ پاک کئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه سوي وي او په آخر کې دا ویډیو در سره شریکه کړئ او که څه کامنټس لرئ نو موږ سره یې لاندې په کامنټ کې ولیکئ. نو نور مو په الله سپارم.